هر فرد څوک چې سلیم فطرت لري خیر ځان ته غواړي ټولنې ته یې غواړي فرد یو که یو خانواده خاندان کورنۍ یوه تعلیمي اداره یا یو نظام سیاسي هر کس په دې لټه کې ده چې څنګه ممکنه ده چې زه خپله خانواده او زه د خپله اداره په دې کې اصلاح راولم ځکه اصلاح د ټولو ښېګڼو بنیاد همدغه اصلاح ده په دې اړه باندې په لسګونو خلک کار کوي چې څنګه فساد اداري فساد اخلاقي دا له منځه یوسو د اصلاح کوشش ټول کوو نو دا چې اولویات په اصلاح کې څه دي کوم شی داسې شی شته چې موږ او تاسو که په هغې باندې عمل وکړو نو زموږ افراد زموږ کورنۍ زموږ ټولنې زموږ نظام د ټولو اصلاح شي په دې باره کې د امام مالک رحمه الله نه پوښتنه وشوه چې د دې امت اصلاح په څه باندې کیږي د دې ټولنې اصلاح په څه باندې کیږي نو هغه ورته یو ډېر مشهور قول وویلی چې د دې امت اصلاح د دې امت د افرادو اصلاح په هغه څه باندې کیږي په کوم باندې چې د دې امت اولنی قرن اولنی خلق اولنی جیل د صحابه کرامو ټولنه په هغې باندې اصلاح شوې وه تاسو وګورئ ورونو د صحابه کرامو ټولنه د اسلام نه مخکې د پیغمبر علیه اسلام د راتګ نه مخکې یوه داسې ټولنه ده چې تر نننۍ ورځې پورې هم مسلمان او هم کافر د هغې د وحشت او د بربریت کیسې تر نننۍ ورځې پورې موږ تاسو کوو هغه داستانونه تر نننۍ ورځې پورې وایو د هغې قساوت القلب دومره زیات و د اسلام نه مخکې د هغې خلکو چې خپل جګرګوشه اولادونه به یې ژوندي په خاوره باندې نه ایستل اخلاقي فساد یې دومره زیات و چې برهنه او بربنډ به د کعبې شریف نه تاوېدل طواف به یې کوله او دې ته یې او دا د دوی د دیني ارکانو یا د مناسکو د حج د مناسکو یوه شیوه وه د دوی دومره منحط او دومره غورځېدلي د اخلاق د لحاظه دومره غورځېدلي وو په بدماشۍ او خونریزۍ کې دومره مخکښ او دومره پیاوړي وو چې یو څه وخت وروسته به په کوم قوم ترمنځ جګړه ونه شوه خونریزي به ونه شوه نو یو بل ته به یې پیغورونه سره ورکول یعنې دا د بېغیرتۍ علامه وه چې څنګه خونریزي نه کوې ته څنګه قوم لرې څنګه ځوانان لرې څنګه مټې لرې چې کالونه در باندې تېر شول جنګ دې ونه کولو شریر خلک به یې وو په وړه خبره باندې به یې جنګونو ته لمنې وهلې اور ته به یې لمن وهله تر څو پورې جنګونه خونړي جنګونه به ترمنځ شروع شول پیل شول خو اسلام چې کله راغلو همغه صحابه کرام چې تیر ژوند یې دغه مثالونه دي د بدبختۍ هغه مثالونه همغه صحابه کرام یو وخت د زمانې داسې راغلو په دوی باندې چې په رحمدلۍ کې او په ترحم کې دغه اندازې ته ورسېدل کله چې په یو لاره باندې د لښکر په صورت کې هم روان وو نو ځمکې ته به یې کتل چې په ځمکه کې هسې نه چې تر پښو لاندې د اسانو تر پښو لاندې حشرات نشي چېرته چې به یې مګتون ولیدلو یا به یې بله حشراتو ځاله ولیدله د هغې ځای به یې ولیدلو نو په نورو باندې به یې غږ وکولو ټول به یې متوقف کړل ټول مسیر به یې بدل کړو د دې په خاطر باندې چې هسې نه دغه د الله یو وړوکی مخلوق چې هغه مورچه یا هغه مګتون ده چې هغه مو تر پښو لاندې نشي د حیا یې دا عالم و د هغوی د خلکو عالم دا و حیا یې دومره وه چې یوه بیبي به چې ړوند سړی به هم کمرې ته راداخلېدلو یو مجلس ته به راداخلېدلو یوه بیبي به د حیا نه دومره حیاناکه وه چې د ړانده مخې ته به هم نه درېدله او تاسو هغه قصه اورېدلې ده د نن سبا زموږ تاسو په د نر او د زنانه په جنازه کې چې کله روانه وي د لرې په دې باندې په هغه یو قوس باندې پېژندل کېږي دا قوس د کوم وخت نه را شروع شوی دی دا د صحابیاتو نه یوه صحابیه کله چې مریضه شوه او دا احساس یې وکولو چې زه به نور وفات کېږم نو لاړه خپلو خپلوانو ته خپلې عمه او خاله او خپلې خور او مور ته یې دا وصیت وکولو که زه وفات شومه نو زما جنازه چې کله تاسو په چپرکټ او یا په کټ یا په تخت باندې وړئ نو زما په بدن باندې به یو قوس ولګوئ په هغې د پاسه او بیا څادر واچوئ د څه په خاطر حال دا چې د مرګ نه وروسته انسان غیر مکلف وي د دې په خاطر چې د بدن اعضا مې چاته ښکاره نه شي نو هغه د بېحیا ټولنې خلک ښځې چې د طلب لپاره به په کورونو باندې به جنډې لګولې او خلکو ته به معلومات کېدل چې دا ښځه طلبګاره ده او په لسګونو خلک باندې به ورتلل د هغه ټولنې
ښځې بیا دومره د حیا نمونه ترېنه جوړه شوه چې کله وفات کېږي د مرګ نه وروسته د خپلې حیا خیال او فکر ورسره ده. په ژوند کې خو به چا پړونی هم نه لیدلو. نو دا ټول دا څه شي اصلاح کړل؟ دا دومره تغییر د کم طرف نه ورباندې راغلو؟ دا ورونو دا تغییر که غواړو چې په ځان کې په ټولنه کې تغییر راولو، همداسې تغییر راولو. په ټولو ابعادو د ژوند کې همداسې اصلاح راولو، نو ناګزیر ده، بله هېڅ لاره نه لرو، بل هېڅ لاره او تګلاره نشته غیر له دې چې موږ رجوع وکړو د نبي علیه السلام تربیتي نظام ته. موږ یو نظام لرو، تربیتي نظام لرو د نبي علیه السلام د ژوند. هغه تجربه شوی، هغه د وحي په ذریعه باندې نازل شوی تربیتي نظام دی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي یوحى. نبي علیه السلام د ماشوم تربیت کړی ده، هغه د زنانه تربیت کړی، د ځوان تربیت یې کړی، د سپین ږیري تربیت یې کړی. هغه تربیت چې څومره تربیت هغه رباني تربیت و د الله د طرف نه، یا په صریح آیاتونو په وحي باندې ورته ویل کېدل، او یا دا و چې د الله د طرف نه د الهام په ذریعه باندې نبي علیه السلام ته د تربیت دغه طریقې ورښودلې. نو د نبي علیه السلام د تربیت په طریقې اصول باید موږ تاسو چې هر ځای کې غواړو خلک تربیه کړو، خلک اصلاح کړو، د هغې باید تربیت وکړو.